بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. زموږ د انګلیش بیسیک ورډز یوه برخه شوې ده، نن د هغې دویمه برخه ده. زما زیاتره دا کوشش وي چې کوم ټکي ډیر عام دي زموږ په معاشره کې ډیر عام استعمالیږي، نو زه خپل پوره کوشش کوم چې هغه ټکي تاسو ته په د انګلیش ټو پښتو لرننګ کې راوړم او تاسو یې زده کړئ. د دې نن دویمې برخې چې کوم اولنی ټکی ما سره دی هغه دی بیګن. د بیګن مطلب دی شروع کول، یعنی موږ دا کلاس شروع کوو که نه، دغه شروع کولو ته په انګلیش کې وایي بیګن. بل مخکې چې کوم ټکی دی تاسو به ډیر زیات اورئ، سروس. سروس مطلب دی معنی د خدمت، یعنی استاد وي هغه وایي زما 10 کاله سروس دی. په هره اداره کې تاسو وګورئ هغه وایي زما دومره سروس دی، زما دومره سروس دی. نو د دې سروس چې کوم مطلب دی هغه دی خدمات، یعنی زما دومره خدمات دي. بل مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی هغه دی شیملیس. شیملیس وایي بې شرمه ته، یعنی چې په چا کې چې شرم نه وي هغه ته موږ په پښتو کې بې شرمه وایو. دغه بې شرمه ته په انګلیش کې وایي شیملیس. نیور. نیور مطلب دی کله هم نه، یعنی زه دا کار کله هم نه کوم. دغه کله هم نه د دې دپاره د انګلیش ټکی دی نیور. آلویز. د آلویز مطلب دی همداسې، یعنی همیشه. زه همداسې داسې کوم، زه همداسې هلته ځمه. نو دغه همداسې چې کوم دی دې ته په انګلیش کې وایي آلویز، یعنی همیشه همداسې. تینګز. تینګز وایي شیانو ته، سیزونو ته. ډرایو. ډرایو وایي چلولو ته، یعنی د ګاډي چې دا کوم چلول دي دغې ته وایي ډرایو. دغه چلولو ته وایي ډرایو، یعنی د ګاډي چې دا کوم چلول دي دغه شان چلولو ته په انګلیش کې وایي ډرایو. ډینجر. ډینجر وایي خطرې ته. برین. برین وایي دماغو ته، مزغو ته. دې ته په انګلیش کې وایي برین. کیچ. کیچ خو به تاسو ټول پیژنئ، نیولو ته وایي. سټرګل. سټرګل وایي محنت کولو ته. سټرګل محنت کول. لون. د لون معنی دا قرض. مونږ وایو هغه ته مې داسې قرض ورکو یا هغه ماته داسې قرض راکو. دغه قرض ته په انګلیش کې وایي لون. انفارمیشن. انفارمیشن وایي معلومات ته. انفارمیشن معلومات، یعنی ماله د هغه معلومات راکا، ماله د هغه انفارمیشن راکا. کنډیشن. د کنډیشن مطلب دی حالت، یعنی د یو څیز حالت. مونږ وایو که نه د دې څیز حالت ښه دی او د دې څیز حالت خراب دی. نو تاسو دا کنډیشن ټکی ډیر زیات اورئ. دا زموږ په معاشره کې ډیر عام استعمالیږي. د کنډیشن مطلب معنی چې کومه ده حالت، یعنی د دې څیز حالت خراب دی، د دې څیز حالت ښه دی. نو دغې ته اکثر وایي چې دا څیز وګوره د دې دا کنډیشن دی. نو د دغه کنډیشن مطلب دی حالت. اویرنس. اویرنس وایي پوهاوي ته، یعنی پوهې ته. په دې قوم کې اوس اویرنس راغلی دی، یعنی په دې قوم کې اوس پوهه راغلی ده. ینګ. ینګ وایي ځوان ته، زلمي ته. اولډ. زوړ، یعنی موږ چې ورته بوډا وایو. ینګ ځوان ته وایي او اولډ وایي زوړ ته، بوډا ته. ډرنک. ډرنک سکلو ته وایي، یعنی دا اوبه چې کوم سکل دي د هر څه سکل وي دې ته په انګلیش کې وایي ډرنک. یور سیلف. د یور سیلف مطلب دی ته پخپله. مای سیلف. زه پخپله، یعنی زه پخپله داسې کار کوم یا ته پخپله داسې کار کوي. که تاسو چاته وایي چې ته پخپله، نو د هغې مطلب د انګلیش ټکی چې کوم دی هغه دی یور سیلف، او د مای سیلف مطلب دی زه پخپله. پاپولر. پاپولر ټکی به تاسو ډیر اورئ. مونږ وایو چې دا اداکار
دا فنکار دا سنگر سندرغاړی ډیر پاپولر دی. د دغه پاپولر مطلب معنی دا نامتو یعنی مشهور دی. سپیشل وایي ځانګړی، خصوصي یعنی دا ګفت ما ستا دپاره سپیشل راوړی، دا ګفت ما ستا دپاره خصوصي ځانګړی راوړی دی. سمثینګ څه ناڅه باقی پاتې دي، نو دغه څه ناڅه ته په انګلیش کې وایي سمثینګ. وچ کوم، وچ مونږ وایو که نه کوم یو، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ وچ ون. د وچ مطلب دی کوم. امپارټنټ، د امپارټنټ مطلب دی ضروری. سینډ وایي لیږلو ته، چاته تاسو څیز لیږئ نو دې ته په انګلیش کې وایي سینډ. ریسیو، د ریسیو مطلب دی اصولول، یو څیز لیږل وي او یو څیز اصولول وي، حاصلول وي. لیږلو ته سینډ وایي او اصولولو ته ریسیو وایي. anyone هر یو، anyone هر یو. many ډیر. also د also مطلب دی هم، یعنی زه هم دغه ځای ته تللی یم. د دغه هم دپاره د انګلیش ټکی راځي also، یعنی زه هم. every day د every day مطلب دی هر ورځ، زه هر ورځ سکول ته ځمه. every day دغه هر ورځ چې کومه دی دې ته په انګلیش کې وایي every day. پریپیر وایي تیارولو ته، یعنی یو څیز تیارول، یعنی I am preparing myself، زه خپل ځان تیاروم. دغه تیارولو ته په انګلیش کې وایي پریپیر. everything هر څه، everything هر څه. زما په خوراک کې هر څه خوښ دي، دغه هر څه ته په انګلیش کې وایي everything. وی لارې ته وایي، مونږ چې په کومو لارو باندې ګرځو دې ته په انګلیش کې وایي وی، لاره. پاسیبل ممکن، یعنی دا کار ممکن دی، کیدونکی دی، دې ته په انګلیش کې وایي پاسیبل. امپاسیبل ناممکن، یو کار چې ممکن نه وي، نشي کېدلی، دې ته په انګلیش کې وایي امپاسیبل. another د another مطلب دی بل، یعنی ما ته یو بل کتاب هم پکار دی. one another یو بل، نو دغه بل چې کوم دی د دې دپاره مونږ د انګلیش ټکی ویلی شو another. نوټس وایي خبرتیا ته. اوایډ د اوایډ مطلب دی ډډه کول، یعنی د یو څیز نه ځان بچ ساتل. نیسیسري وایي ضروري ته. او بل مخکې ټکی چې کوم دی میری، د میری مطلب دی میری وایي واده کولو ته. او بیا بل چې کوم ټکی دی ډیورس وایي طلاق ته. ډیسیژن د ډیسیژن مطلب دی فیصله. تاسو به د ډیسیژن ټکی ډیر اورئ. ډیسیژن وایي فیصلې ته. میجیک وایي جادو ته. میجیک جادو. میجیشن وایي جادوګر ته. میجیشن جادوګر. مومنٹ شیبه، یعنی یو څو شیبې نور هم کېنه، یو څو ساعته نور هم کېنه. دغه شیبه چې کومه مونږ په پښتو کې وایي ساعتونه وایو، دې ته په انګلیش کې وایي مومنٹ. سنګل وایي یو ته. او بیا دی کپل وایي جوړې ته، دوو ته. I am single یعنی زه یوازې یم، یو یم. we are couple مونږ جوړه یو، دوه یو. gift ورکول، چاته څه څیز ورکول. gift. ریوارډ وایي بدلې ته. دا ټکی به هم تاسو ډیر اورئ. ریوارډ بدله، یعنی الله دې تا ته د دې بدله درکړي. دغه بدلې ته په انګلیش کې وایي ریوارډ. د ایډوایز مطلب دی مشوره، یعنی د چا سره څه مشوره کول. دغه مشورې ته په انګلیش کې وایي ایډوایز. نږدې
away لري. یو سیز نږدې وي هغې ته وایي near او چې کوم سیز لري وي هغې ته موږ ویلی شو away. want غوښتل. complete پوره. fire وایي اور ته. اور ته په انګلیش کې وایي fire. problem د problem معنی ده مسله. مسله. او بل مخکې ټکی وګورئ پیس. د پیس مطلب دی ټوټه یعنی یوه حصه. سکسس وایي کامیابۍ ته بریالیتوب ته. هول د هول مطلب دی ټول یعنی ټوله دنیا. د هول ورلد ټوله دنیا. دغه ټول ته په انګلیش کې وایي هول. او بیا یو بل هول دی دا سوري ته وایي. په دیوال کې چې کوم سوری دی دغې ته هم هول وایي. په ستن کې به تاسو سوری لیدلی وي دغې ته هم هول وایي. مطلب مې دا دی چې هر څیز وي خو چې هغه سوری وي دغه سوري ته په انګلیش کې وایي هول. سوری. زمونږ دا نن کلاسو تر دې دمه پورې چې پکې انګلیش بیسیک ټکي وو. بیا به راځم که ژوند وي د بل کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته.